السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ وي. زه یم سردار ولی اریان، تاسې ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورو ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته وښیم څنګه کولی شو خپل د فیسبوک د پیج نوم څنګه کو چینج کړو. ډېر ملګرو دا پوښتنه یې کړې څنګه کولی شو د خپل د فیسبوک کوم پیج چې موږ جوړ کړ په هغې نوم چینج کړو. دا ډېر ښه خوندوره ویډیو ده، هیله چې دا ویډیو تر پایه پورې ملګرو وګورئ. ملګرو خبره بله درته کوم، ما هم خپل د یوټیوب چینل نوم څنګه کو چینج کړ، د ټیکنیکل اریان څخه مې ټیکنیکل احمدزي ته راواړوسم. مثلا تاسې هم خبر یئ. ملګرو مخکې دې نه زه ویډیو شروع کوم، تاسو څخه خواهش کوم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې د ګنټۍ نښان هم وهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته در ورسېږي. اوس ورځو ملګرو طریقه شروع کوو څنګه کولی شو خپل د فیسبوک پیج نوم چینج کړو. نو موږ سره اوسېږئ. ملګرو دې لپاره تاسو د فیسبوک نوم بخښنه سره پیج نوم چینج کړئ. نو تاسو به څنګه کوئ، کروم بروزر کې خپله آی ډي خلاصه کړئ. زه به راشم کروم بروزر ته. کروم بروزر کې راته ملګرو نه فیسبوک ننوتل، نو په دې به موږ کلیک وکړو. که دا ملګرو تاسو نه راغله په سرچ کې www.facebook.com ولیکئ، هغه هم کار کوي. دلته زه خپل نمبر ورکړم او پاسورډ به ورکړم او خپل آی ډي به پکې خلاصه کړم. دا د ملګرو ما هم خپل فیسبوک اکاونټ په ګوګل کروم کې راخلاص کړم. تاسو هم څنګه چې ملګرو خپل فیسبوک اکاونټ په ګوګل کروم کې راخلاص کړئ. دا ملګرو فیسبوک دا طریقه کار نه کوي. دا طریقه تاسو خپل ګوګل کروم څنګه کوئ راخلاص کړئ، فیسبوک کې لوګین کړئ. بیا ملګرو دغه د مینو آپشن چې دا ته به ورشئ، خپل پیج ته ورننوځو. زما پیج دا د ملګرو فیسبوک او انټرنیټ زده کړه له اریان سره زه غواړم دې نوم چینج کړم. نو په دې پیج خلاصوم او نوم ورته چینج کړم. نو داسې صفحه به ملګرو موږ ته راواوړي. دلته ملګرو آپشن دلته لیکلي مور، نو په دې مور آپشن ورڅنګ کوو ملګرو کلیک وکړو. دا مو څه وخت نو داسې صفحه به موږ ته راشي. ملګرو دلته لیکلي ایډیټ پیج، نو په دې ایډیټ پیج به کلیک وکړو. ایډیټ پیج مو څه وخت ملګرو صفحه به موږ ته راشي. دلته ملګرو سټنډرډ د بیا پیج انفو ده ملګرو، دلته لیکلي څنګه د پیج انفو به نو څنګه کوو ملګرو کلیک وکړو. داسې صفحه به موږ ته ملګرو څنګه سي راشي. دا صفحه چې موږ ته راغله لیکلي نیم اباوټ په برخه کې لیکلي نیم فیسبوک انټرنیټ زده کړه له اریان سره. په دغه ځای به ملګرو کلیک وکړو. داسې صفحه به موږ ته راشي. دا به څنګه کوو ملګرو ټول مکمل څنګه کوو پاک کړو. دواړه ملګرو دې ته څه دا نوم ور چینج کړم د ټیکنیکل صحیح شو ملګرو. ما ټیکنیکل احمدزی ورکړل، ته لیکلي کنټینیو، نو په دې کنټینیو به څنګه کوو ملګرو کلیک وکړو. صحیح شو ملګرو. ته لیکلي ریویو چینج، نو په دغه ریویو چینج به څنګه کوو ملګرو کلیک وکړو. څنګه چې ملګرو دلته څنګه کوو دا اوکې ووهو. دا د ملګرو تاسو وګورئ څنګه شو ټیکنیکل احمدزي ته څنګه شو ملګرو هما پیج نوم څنګه شو ملګرو راواوښتو. اوس به ورشو په خپله فیسبوک کې به هم وګورم څنګه زموږ نوم چینج شوی ده او که نه ده چینج شوی. دا ملګرو دا به لږ ریفریش کړو. دا د ملګرو څنګه شو د پیج نوم څنګه شو ټیکنیکل احمدزي ته واوښتو. نو دا ملګرو د پیج د چینج کولو طریقه هیله ده چې دا طریقه مو خوښه شوې وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تاسو ته مو د کومه په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسئ.